تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. بالاخره هغه وخت راغلی دی چې له 2000 کلونو مخکې کله چې هیکل سلیماني په دویم ځل ړنګ شوی و، بالاخره په اسرائیلو کې د سرې غوا قرباني د اپریل په میاشت کې د ترسره کېدو لپاره په مکمل ډول چمتو شوې ده. هغه قرباني چې له هغې وروسته به د مسجد اقصا په شهیدولو سره په دریم ځل هیکل سلیماني جوړیږي، کوم چې د یهودي قوم لپاره همدومره مقدس او مهم دی څومره چې د مسلمانانو لپاره کعبه شریفه ده. تاسې چې په سکرین باندې دغه طلایي ګنبد وینئ، یهودي د دې په باره کې عقیده لري چې دلته موجوده دا ډبره د کائناتو مرکز دی. په همدې ډبرې باندې آدم علیه السلام راکوز کړی و. په همدغه ځای کې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی د قرباني کولو هڅه وکړه چې د دې پر ځای د میږو نر یعنی مږ حلال کړو. د دې قرباني وروسته د دریم نړیوال جنګ وړاندوینې په تورات او تلمود کې ذکر شوي دي، د کومې یادونه چې په انجیل او اسلامي روایاتو یعنی احادیثو کې موجود دي. اوس موږ دې ته راګرځو چې د انجیل په مطابق دې ته ارماګیډن او په احادیثو کې دې ته جنگ هرمجدون ویل شوي چې موږ او تاسې ملحمة العظما بولو. له نن څخه 6 میاشتې مخکې ما غوښتل چې د دې موضوع په باره کې یوه ویډیو جوړه کړم، ځکه چې هلته د تحقیق په دوران کې ماته معلومات په لاس راغلي وو، خو وخت مې نشو پیدا کولی چې تاسو ته د اړوندې موضوع په باره کې ویډیو چمتو کړم چې په اسرائیلو کې له 2000 کلونو وروسته 15 سرې غواګانې د امریکا ایالت ټیکساس څخه د $15,00,000 په ورکولو سره اسرائیلو ته راوړلې، کوم چې ډیر په احتیاط سره د دوی ساتنه کیږي، او دا به د مسجد اقصا په مخامخ موجود غره باندې چې د مسجد مخ ته دی قرباني کیږي. او د دې قربانۍ وروسته به سمدستي یهودي قوم خانه کعبه یعنی د هیکل سلیماني په دریم ځل د جوړولو پیل کوي. چې کله مې 6 میاشتې مخکې دا معلومات ترلاسه کړل، په هغه وخت کې اسرائیلو په غزه باندې برید نه و کړی، ځکه چې هغه د اکتوبر په میاشت 2023 کې پیل شو او دا معلومات ما یوه میاشت مخکې ترلاسه کړي وو. له هغې جنګ نه یوه میاشت مخکې خلکو ته ګرانه وه چې آیا دا هر څه به دومره زر څنګه امکان ولري چې اسرائیل به د حماس یا فلسطینیانو موجودګي او مزاحمت به څنګه رایسار کړي او مسلمه امت به د دې بوج څنګه وزغملی شي. لیکن تاسې وګورئ چې موږ هر څه په عملي ډول وزغمل. په اوس وخت کې د غزا په 5 برخو کې په الرفا کې دننه مظلومو فلسطینیانو پناه اخیستې ده، خو مګر اسرائیل په مسلسل ډول دلته هوایي بریدونه ترسره کوي. د 18 لکه خلکو څخه 15 لکه خلک د یو هوایي میدان په ډول په تنګ ځای کې د بندیانو په ډول ژوند تېرولو ته مجبوره دي. دلته د انسان لومړنی د استعمال توکي، خوراک او څښاک او د طبابت سهولتونه هم شتون نه لري. امریکې په اسرائیلو غږ کړی چې څنګه مخکې هغې په غزه باندې د برید کولو لپاره د اسرائیلو مالي او د وسلو مرسته ورکوله، نو هغه به په الرفا باندې د برید کولو لپاره هیڅ مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې اوس فلسطینیان بل چیرته نشي تللی او هغه په یوه تنګه کوڅه کې راغلي دي. په یو طرف مصر خپل سرحدونه نه خلاصوي، په دوهم طرف سمندر دی او پاتې له 2 طرفو څخه د اسرائیلو پوځ ایثار کړي دي. په همداسې ډول به په الرفا باندې برید جنګ نه وي، بلکې د فلسطینیانو عامه وژنه او نسل وژنه به وي. لیکن اسرائیلو په ښکاره ډول دا ویلي چې که څه هم امریکا د دې برید په جریان کې د دوی مرسته وکړي یا ونه کړي، لیکن هغه بیا هم رفاه په مکمل ډول تباه کول او د فلسطینیانو شتون به د ځمکې له مخ څخه د تل لپاره ختم کړي. کنه نو دا خلک به د ځان په ژغورلو سره له دې ځایه چیرته وتښتي، یعنې د هیکل سلیماني د جوړولو لپاره هغه نه غواړي چې د دې په جریان کې په کوم ډول له غزا څخه دوی له مزاحمت سره مخامخ شي. په همداسې ډول سره به د دوی پاڼه د تل لپاره د ځمکې له مخ څخه ورکه کړي. د یهودانو یوه ډله په دې عقیده ده چې موږ به د سور رنګ غوا حلالوو او هغه به سوځوو او د هغې ایرې به په خټو کې ګډوو او له هغې وروسته به موږ پاک شو. چې کله پاک شو نو دلته به د مسجد اقصا په ځای باندې هیکل سلیماني جوړ کړو. اوس نو د هیکل سلیماني لپاره پاکي لازمي ده، نو د دوی د عقایدو په مطابق د سرې غوا سره دغه کار کول دي. دوی اوس دا فکر کړی دی چې جنګ خو هسې هم روان دی او له دې نه موږ په پوره ډول فایده اخیستلی شو. خو دا خبره د یادونې وړ ده چې د هیکل سلیماني د دریم
ځل د جوړولو لپاره د ټولو یهودانو نظر او سوچ یو ډول دی. په دوهم لوري د مسلمان امت نفس هم کتلای دی چې د دوی په ډول بې غیرته حاکمان موجود دي، نو د دې ډیر فکر کولو ته ضرورت هم نشته. کوم چې خپل مسلمانان ورونه، میرمنې، ماشومان یې د اسرائیلو د پوځ په رحم او کرم باندې پرېښودلي دي، تر دې حده چې خپله سعودي عرب د یمن د هوتي باغیانو له طرفه د اسرائیلو د کښتۍ لپاره د سویس کانال لارې د بندولو نه وروسته د اسرائیلو عسکري ځواک ته د اردن له لارې د سړک په ذریعه دغه تیل رسوي، او دا همغه تیل دي کوم چې د اسرائیلي الوتکې په ټانکۍ کې د غزا د بمبارۍ لپاره استعمالیږي یا د دوی د ټانکونو په منځ کې کارول کیږي. بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن تر ډیره حده د غزا مالی مرسته وکړه، لیکن سعودي عرب، دوبۍ او د مصر په ډول هیوادونه په مکمل ډول بې حسه شوي دي. ټوله مسلمانه نړۍ پرېږدئ که چیرته یوازې د عربو هیوادونه د اسرائیلو په مقابل کې راپورته شي او د دوی په خلاف یو طاقت جوړ شي او له اسرائیلو سره بایکاټ وکړي، نو اسرائیل به یوه ورځ هم پاتې نشي. خو مګر افسوس چې دا نجمي او په نامه مسلمانان دي، عربي مسلمانان نه دي، ځکه چې عربي مسلمانان هلته ختم شوي وو چې کله له دوی څخه سلطنت عثمانیه بادشاهي واخیسته، لکه څرنګه چې الله پاک په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې د کومو مفهوم دا دی چې که چیرته تاسې دا فرمان شاته وغورځوئ کوم چې تاسو ته درکړل شوی دی، یعنی قرآن کریم، نو تاسې به ایسته کړي او بل کوم به د دې پر ځای راوړي کوم چې د الله پاک فرمان برداره وي. له عربو څخه مخکې د بني اسرائیلو کوم د الله پاک دوکهبازه قوم و چې کله یې د الله پاک فرمان شاته وغورځوه او له ځانه پکې ګډ شول، نو د دوی پر ځای یې عربانو ته خلافت وسپاره، او چې کله عربو هم بالکل په همداسې ډول د الله پاک پیغام شاته وغورځوه یعنی دوکهبازه شول، نو له دوی څخه یې خلافت واخیست او د سلطنت عثمانیه په لاس کې یې ورکړو. د سرې غوا د قربانۍ وروسته د دریم نړیوال جنګ وړاندوینې او بیا د دجال د ظهور وړاندوینه په الهامي کتابونو کې د قیامت آخري نشانې په ډول موجودې دي. یهودیان د کوم مسیحا چې له 2000 کلونو راهیسې په انتظار دي، هغه د تورات د وړاندوینې په مطابق حضرت عیسی علیه السلام و، کوم چې دغه کوم په سازش کولو سره د رومي بادشاه په فرمان سره یې په صلیب باندې د مصلوبېدو هڅه وکړه، لیکن الله پاک هغه ژوندی اسمانونو ته پورته کړ. اوس نو د دوی مسیحا د دریم نړیوال جنگ نه وروسته چې خروج کوي، هغه به په حقیقت کې دجال اکبر وي، د کوم قتل کولو لپاره چې حضرت عیسی علیه السلام به نړۍ ته تشریف راوړي، ځکه چې د الله پاک رسولان د ده له پیغام د رسولو څخه مخکې نشي قتل کېدلی، نو په دې ځل به هغه رسول نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی په ډول به نړۍ ته راواپس شي او دغه عظیمه فتنه به ختم کوي. د کوم قتل کول به چې د بل چا په وس خبره نه وي، هغه به اسلامي نظام په ټوله نړۍ باندې قایم کړي. حضرت عیسی علیه السلام به هغه وخت د دمشق په یو جامع جومات باندې له اسمان څخه د ملایکو په اوږو باندې په لاسونو کېښودو سره تشریف راوړي، چې کله امام مهدي علیه السلام او د هغه لښکر د دمشق په کوم ځای کې د دجال پوځ کلابند کړی وي. د حدیث په مطابق د امام مهدي علیه السلام د مرستې کولو لپاره چې کوم د تورو بیرغونو لښکرې راځي او دا ډلې سره یو ځای کېږي، هغه به د عربو مشرق ایران، پاکستان او افغانستان له طرف څخه به راځي چې په هغه وخت کې خراسان بلل کېده، او د دې زیاتره برخه په افغانستان کې راغلي ده، باقي لږ په پاکستان او لږ غوندې ایران پکې راغلی دی. د الله رسول فرمایلی دي چې د دې پوځونو مخه هیڅوک نشي نیولی او بدلولی، تر دې حده چې هغه به د آلیا یعنی یروشلم ته به داخلیږي او موجوده اسرائیلو ته په تللو سره به هغه له امام مهدي علیه السلام سره ملاقات کوي او د هغه په پوځ کې په داخلېدو سره به د امام مهدي علیه السلام خلافت قایموي. اوس د دې وړاندوینې په مطابق دلته دا خبره ډیره ضروري ده چې یقینا په هغه وخت کې په خراسان کې د خلافت نظام قایم شوی وي، نو هله به دغه پوځونه د امام مهدي علیه السلام سره په څنګ کې یا د مرستې لپاره راځي. د الله پاک رسول فرمایلی و چې که چیرته په ګونډو په ښویېدلو تللی شوې، نو د امام مهدي علیه السلام په پوځ کې داخل شه، ځکه چې هغه به د جنتیانو لښکر وي. په افغانستان کې اوسنی اسلامي نظام او په پاکستان کې خرابېدونکي حالات او په هندوستان کې په مسلمانانو باندې ډېرېدونکي ظلمونه، آیا دا هر څه بېله کوم هدفه ترسره کېږي؟ نه، هېڅکله نه، بلکې دا ټول حالات به یو داسې پوځ جوړوي چې په یو ځای کېدو سره به له خراسان څخه راوځي او د امام مهدي علیه السلام سره به یو ځای د بیت المقدس ښار او مسجد اقصا آزاد کړي، چیرته به چې په دې وخت کې په دریم ځل هیکل سلیماني جوړ شوی وي او
همدلته به ترسره کیږي دریم نړیوال جنگ چې د کوم په باره کې د الله رسول فرمایلی وو چې دا به دومره خو نړۍ وي چې که چېرته د یو شخص سل زامن وي نو له دوی څخه به 9 نوي په دې کې قتل شي او په دې کې به یوازې یو باقي پاتې شي. خو مګر د دې خونړي جنگ یا مشکل وروسته به الله تعالی اخر هم مؤمنانو یا مسلمانانو ته فتح ورکوي. یهودي قوم به په تېښته سره د غرقد د ونې په منځ کې پناه اخلي کومې چې نن هغه ځای اسرائیلو په یروشلم کې مکمل باغونه یې لګولي دي. د دریم نړیوال جنگ د فتح وروسته او د دجال د قتل کولو نه وروسته به حضرت عیسی علیه السلام په ټوله نړۍ کې یو حکومت قایم کړي. په هغه وخت کې به یوازې په ټوله نړۍ کې یوازې یو دین وي یعنی دین اسلام او له دې وروسته به د قیامت پیل وي. اوس نو تاسې خپله اندازه ولګوئ چې موږ د آخري وخت یعنی قیامت ته څومره نږدې رسېدلي یو. دا د فکر کولو نه بلکې د خوشحالۍ خبره ده چې دا وړاندوینې موږ په خپل ژوند کې په خپلو سترګو پوره شوي ووینو. زموږ لپاره د فکر کولو لا هم ډېر وخت دی چې موږ د خپل آخرت فکر وکړو او الله تعالی راضي کړو. موږ انسانان که غواړو یا یې ونه غواړو مرګ یوانه یوه ورځ حتما راتلونکی دی. نو ولې په دې خوشبخته خلکو کې داخل نشو کوم چې د امام مهدي علیه السلام ډله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطابق په جنتي ډله کې به شامله وي کومې ډلې ته چې د صلی الله علیه وسلم په خپله د جنت زیری ورکړی دی. الله تعالی دې موږ ته د پوهېدو او نیک عمل کولو توفیق راکړي. امین. باقي تاسې د دې په باره کې کوم نظر لرئ په خپل ذهن کې څه فکر کوئ خپلې قیمتي نظریې مو په کمنټونو کې راسره شریکولی شئ.